یوه ورځ افغانستان داسې هیواد و چې د نړۍ له سترو قدرتونو سره په توازن کې و. پاچا یې واکمن و، ښارونه یې د بدلون په لور روان و او ډیرو خلکو د ثبات خوب لیده. خو یوازې په یوه لسیزه کې همدغه هیواد د داسې سیاسي توپان پر لور روان شو چې د راتلونکو لسیزو جګړو دروازه یې خلاصه کړه. دا د افغانستان د وروستي پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ او هغو پټو لاملونو کیسه ده چې یو 250 کلن سلطنت یې پای ته ورساوه. د افغانستان معاصر تاریخ د جګړو، شخړو او سیاسي بدلونونو له پیښو ډک دی. له همدې امله ډیری افغانان د افغانستان د وروستي پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ دورې ته د یو داسې وخت په سترګه ګوري چې هیواد پکې نسبي آرام، ثبات او امنیت درلود. ظاهر شاه په 1933 کال کې واک ته ورسید او تر 1983 کال پورې یعنی د هغه تر لرې کېدو پورې افغانستان د ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي بدلونونو له بیلابیلو پړاوونو تیر شو. د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال افغانستان هڅه وکړه چې عصري کېدل ومني څو وکولای شي په نوې نړۍ کې د بقا له ننګونو سره مقابله وکړي. د شاهي کورنۍ د عصري کولو هڅو په حقیقت کې د افغانستان د اقتصاد په ښه کولو او د دولت د وړتیا په پیاوړي کولو کې هم مهم رول ولوباوه، خو د همدې سیاستونو او نوښتونو پایلې داسې اغیزې هم رامنځته کړي چې په پای کې د شاهي نظام د کمزورۍ او سقوط په لاملونو کې برخه واخیسته. د دې لپاره چې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د ټولنیزو او سیاسي پیښو تر شا اصلي محرکات او د حکومت د پالیسۍ جوړونې بهیر ښه درک کړو، باید د 20مې پیړۍ د پیل ځینو مهمو پیښو ته کتنه وکړو. د امیر حبیب الله خان واکمنۍ په پیل کې یو شمېر اغیزمنې کورنۍ چې مخکې جلا وطنه شوې وې او د منځني ختیځ او د هند په نیمه وچه کې اوسېدې، بیرته افغانستان ته د ستنېدو اجازه ترلاسه کړه. له دغو کورنیو څخه دوه تر ټولو مهمې کورنۍ د طرزي کورنۍ او د مصاحبان کورنۍ وې. محمد ظاهر شاه د مصاحبان کورنۍ غړی و. دواړه کورنۍ د واکمن بارکزي سلطنت له کورنیو څخه وې. د دغو کورنیو اهمیت ځکه ډیر و چې دوی له ځان سره ګڼ شمېر نوي افکار افغانستان ته راوړل، له پان اسلامیزم څخه نیولې تر ملت پالنې او عصري کېدو پورې. ډیر ژر دغه نظریات د هیواد په بنسټیزو ادارو کې ځای پر ځای شول. د بیلګې په توګه د حبیبیې او حربي ښوونځي جوړ شول چې موخه یې د عصري زده کړو معرفي کول و. په دې توګه افغانستان ورو ورو د اسلامي نړۍ له هغو فکري خوځښتونو سره همغږی کېده چې د عصري کېدو او اصلاحاتو پر لور روان و. په داسې حال کې چې دغه نوي افکار افغانستان ته داخلېدل، افغانان له یوې بلې سترې ستونزې سره هم مخ وو، هغه دا چې هیواد لا بشپړه خپلواکي نه لرله. د افغانستان بهرنی سیاست د هند د بریتانوي وایسرای تر کنټرول لاندې و. د افغانستان پر حاکمیت دا ښکاره محدودیت د دې سبب شو چې یو پیاوړی ملتپال خوځښت رامنځته شي. په دغه خوځښت کې د فکري مشر محمود طرزي او شاهزاده امان الله په څیر شخصیتونو مهم رول درلود. په 1919 کې امان الله خان واک ته ورسید او د خپل پلار په پرتله ډیر قوي او فعال دریځ غوره کړ. هغه په همدې کال له بریتانیا سره جګړه وکړه چې پایله د افغانستان د بشپړې خپلواکۍ ترلاسه کول و. له دې وروسته امان الله خان د خپلې واکمنۍ پاتې کلونه دې ته ځانګړي کړل چې افغانستان پکې په چټکۍ سره عصري کړي. د هغه هدف دا و چې هیواد دومره پیاوړی شي چې بیا یې خپلواکي له ګواښ سره مخ نشي. خو د امان الله خان چټکو اصلاحاتو د افغان ټولنې د یوې لویې برخې مخالفت راوپاراوه. ځینو خلکو احساس کاوه چې پاچا د افغانستان د کلتور او دودونو له بنسټیزو اصولو سره مخالفت کوي. د همدې نارضایتۍ په پایله کې یو پاڅون رامنځته شو چې بالاخره امان الله خان یې اړ کړ چې د 1929 کال په پیل کې له واکه لاس پر سر شي. د مصاحبان کورنۍ مشر غړی نادر شاه هغه وخت د هیواد ګډوډۍ د پای ته رسولو لپاره واک ته ورسید. هغه په 1929 کال کې پر تخت کېناست او هڅه یې وکړه چې افغانستان بیرته له سیاسي ګډوډۍ څخه وباسي، خو د هغه واکمني لنډه وه. په هغه وخت کې د افغانستان سیاسي صحنه لا هم د دوو سیالو جریانونو ترمنځ ویشل شوې وه. یو لوری د امان الله خان پلویان وو او بل لوری د مصاحبان کورنۍ ملاتړي وو.
په 1933 کال کې پاچا نادر شاه د همدې سیاسي شخړو په منځ کې ښکېل شو او د لیسې د یوه زده کوونکي لخوا ووژل شو. په عادي ډول د افغانستان په تاریخ کې د یو پاچا له مړینې وروسته بل ته د واک انتقال له ګډوډیو سره مل و، خو دا ځل داسې ونه شول. کله چې 19 کلن محمد ظاهر شاه د خپل پلار ځایناستی شو، د دې دلیل دا و چې اصلي واک د ځوان پاچا په لاس کې نه و، بلکې حقیقي واک د هغه د دریو ترونو په لاس کې و: سردار هاشم خان، سردار شاه ولی خان او سردار شاه محمود خان. دوی ټولو په حکومت کې مهمې دندې لرلې او هڅه یې کوله چې د خپل ورور نادر شاه هغه لیدلوری عملي کړي چې پر ورو او محتاط عصري کېدو ولاړ و. داسې عصري کېدل چې د ټولنې دودیز عناصر ونه پاروي. له همدې امله د خپلې واکمنۍ په لومړیو 3 لسیزو کې ظاهر شاه ډېر لږ اجرایي واک درلود، خو دا مهمه ده چې پوه شو د مصاحبان کورنۍ واک یوازې د شاهي مقام له امله خوندي نه و. علما چې د ټولنې تر ټولو اغیزمنه دینی طبقه وه، د امان الله خان د اصلاحاتو له مخالفت وروسته ډیر ځواکمن شوي وو. له همدې امله مصاحبان د خپل مشروعیت د پیاوړتیا لپاره اړ وو چې د علماو ملاتړ ترلاسه کړي. دوی دا کار د دې له لارې وکړ چې دینی بنسټونو ته یې د مدني او جزایي قوانینو په برخه کې پراخ نفوذ ورکړ. دغو امتیازاتو د 1931 کال په اساسي قانون کې رسمي بڼه غوره کړه. د دې ټولو اقداماتو پایله دا و چې مصاحبان اړ شول پر رسمي ډول له هغو ژورو ټولنیزو اصلاحاتو څخه فاصله واخلي چې پاچا امان الله خان پرې ټینګار کاوه. خو دا چې دوی په رسمي توګه له دغو اصلاحاتو لرې شول، دا معنا نه لري چې له هغوی سره یې مخالفت درلود. د نادر شاه له مړینې مخکې اروپایي ورځپاڼو ته ورکړل شوي مرکو څخه څرګندېږي چې هغه د عصري کېدو په ارزښت ښه پوهېده. هغه ویلي و، دا حقیقت چې د امان الله اصلاحات د هغه د سقوط لامل شو هیڅکله دا نه ثابتوي چې هغه اصلاحات بد و. که یو ناروغ د ژر رغېدو لپاره د ډاکټر له ټاکل شوي اندازې 10 چنده قوي درمل واخلي، کیدای شي لا ناروغ شي، خو دا په هیڅ ډول نه ثابتوي چې درمل خپله خراب و. مصاحبانو د عصري فکر پر بنسټ زده کړې کړې وې، ځکه هغوی د بریتانوي هند د جلاوطنۍ پر مهال له نوو نظریاتو سره اشنا شوي وو. خو د دې لپاره چې د ټولنې محافظه کار عناصر ونه پاروي، د مشر تره هاشم خان د صدراعظمۍ پر مهال حکومت د داسې عصري کولو پروګرام ته مخه کړه چې نږدې ټول تمرکز یې د دولت د جوړولو او پیاوړتیا پر وړتیا و. دوی دا کار تر ډیره د پوځ د پیاوړتیا له لارې ترسره کړ. دې کار 2 مهمې پایلې لرلې. لومړی، پوځي عصري کېدو شاهي کورنۍ ته دا فرصت ورکړ چې د عصري فکر هغه لوری چې د نوو زده کړو له بنسټونو څخه د فارغانو په منځ کې زیاتېده، د پوځ جوړونې پر لور هدایت کړي. په دې توګه نه عصري غوښتونکو او نه دود پالونکو ډیر اعتراض کولی شوی. دویم، دې کار د حکومت واک پیاوړی کاوه، ځکه پوځ د هغوی د قدرت یوه مهمه وسیله وه. وروسته که حکومت غوښتل داسې ټولنیز اصلاحات پلي کړي چې د دودپالو غوسۍ راپاروله، لږ تر لږه به یو پیاوړی پوځ ورسره موجود و چې د دغو اصلاحاتو د عملي کولو ملاتړ به یې کاوه. د دولت د پیاوړتیا له دې تمرکز سره یو ځای د کابل او لرې پرتو کلیوالو سیمو ترمنځ د اړیکو پراختیا هم مهمه وه. د سړکونو جوړول به حکومت ته اجازه ورکړي چې په دغو سیمو کې مستقیم رول ولري او پوځ به وکولی شي په چټکۍ سره هغو سیمو ته ورسیږي چې هلته پاڅون یا بغاوت رامنځته کیږي. په دې توګه پوځ د کورني ثبات د ساتلو د وسیلې په توګه کارول کېده. د مادي پرمختګ پر ځای د ټولنیزو اصلاحاتو محدود تمرکز د مصاحبان کورنۍ په ګټه تمام شو، ځکه د دوی واک ته رسیدل هم په دې دلیل شوي و چې دوی په یوه ګډوډ حالت کې د نظام او ثبات د راوستلو توان ښودلی وای. د 1930 کلونو له منځنیو کلونو څخه د بریتانوي پوځي راپورونه ښیي چې د دوی د واک بنسټ تر ډیره پر کومې ځانګړې ایډیالوژۍ ولاړ نه و، بلکې د دې وړتیا پر بنسټ و چې دوی ټولنیز ثبات او اقتصادي پرمختګ رامنځته کولی شو. کله چې 1990 لسیزه مخ پر وړاندې روانه وه، د امان الله خان پلوي جریان خپل پخوانی نفوذ تر ډیره له لاسه ورکړ. دې حالت حکومت ته فرصت ورکړ چې خپل تمرکز د اقتصادي عصري کولو پروګرام باندې زیات کړي.
د بریټانیا او روسیې له پخوانیو تجربو څخه د ناخوښۍ له امله افغانستان د پورونو او تخنیکی تجربو د ترلاسه کولو لپاره د محور قدرتونو یعنی جرمني او ایټالیا پر لور مخه کړه. خو د ظاهر شاه د واکمنۍ د سیاستونو د جوړېدو لپاره تر ټولو مهم عامل ښایي دویمه نړیواله جګړه وه. دا خبره ښایي د حیرانتیا وړ ښکاره شي ځکه افغانستان د جګړې په ټوله موده کې بېطرفه پاتې شو. خو دویمې نړیوالې جګړې د افغانانو په منځ کې څو مهمې پایلې او درکونه رامنځته کړل. تر ټولو لومړی جګړې پر خلکو سخت اقتصادي فشارونه راوستل او د هیواد د روڼ اندو ترمنځ مهم بحثونه راوپارول. د لومړنیو توکو بیې په بېسارې توګه لوړې شوې. د کورونو کرایه 314% لوړه شوه. د جامو بیې 325% زیاتې شوې. د خوراکي توکو بیې 361% لوړې شوې او په عمومي ډول ټولې بیې په منځنۍ کچه 355% زیاتې شوې. له همدې امله دویمې نړیوالې جګړې افغان عصري غوښتونکي دې پایلې ته ورسول چې اصلاحات نور یوازې د فکري باور موضوع نه ده بلکې د ژوندي پاتې کېدو اړتیا ده. بل مهم ټکی دا و چې که څه هم د دویمې نړیوالې جګړې له امله د افغانانو ستونزې په مستقیم ډول د شاهي نظام د تېروتنې پایله نه وي، خو دې حالت د خلکو په ذهنونو کې دا پوښتنه راپورته کړه چې آیا شاهي کورنۍ د خلکو د اړتیا د پوره کولو وړتیا لري که نه. د 18مې پیړۍ د فرانسوي روڼ اندۍ د مشهور فیلسوف ژان ژاک روسو د ټولنیز تړون د نظریې په څیر د افغانستان د روڼ اندو پرمختګ غوښتونکو برخو داسې پوښتنه پیل کړه چې که مصاحبان د هیواد سترې ټولنیزې او اقتصادي ستونزې نشي حل کولی نو د واک د ساتلو حق یې تر کومه دی. په همدې وخت کې د 1941 کال په اکتوبر کې د شوروي اتحاد او بریتانیا غوښتنې چې افغانستان د له جرمني او ایټالیا سره اړیکې پرې کړي هم د هیواد د خپلواکۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړې. د هغه غوښتنې وې چې هماغه کال د ایران او عراق پر وړاندې هم د پوځي ګواښ تر سیوري لاندې مطرح کړې وې. له همدې امله د ټولنیزو ګډوډیو له زیاتېدونکي ګواښ څخه اندېښمن مصاحبان اړ شول چې خپل محتاط عصري کولو پروګرام بدل کړي. په 1946 کال کې سختدریځه هاشم خان له صدراعظمۍ استعفا ورکړه او پر ځای یې د هغه نسبتا نرم خویه ورور شاه محمود خان صدراعظم شو. د دې لپاره چې د هیواد د روڼ اندو لخوا د لا زیاتو سیاسي او ټولنیزو اصلاحاتو غوښتنه د واک د نیولو سبب نشي، شاهي نظام پریکړه وکړه چې د واک یوه برخه داسې استازولیز نظام ته وسپاري چې روڼ اندې هم پکې برخه ولري. له همدې امله هغه دوره رامنځته شوه چې وروسته د افغانستان د لومړۍ ډیموکراتیکې دورې په نوم یاد شوه. که څه هم د دویمې نړیوالې جګړې اقتصادي اغیزې هغه لامل و چې روڼ اندو ته یې د روسو د ټولنیز تړون له نظریې سره سم د حکومت د بدلون غوښتنې لپاره زمینه برابره کړه، خو د خلکو د غوښتنو د درک لپاره فکري بنسټونه د اوږدې مودې په بهیر کې رامنځته شوي وو. دغه بهیر د امیر حبیب الله خان او په ځانګړي توګه د پاچا امان الله خان له هغو اصلاحاتو پیل شوي و چې د زده کړو د بنسټونو د جوړولو لپاره یې ترسره کړي وو. د لومړۍ ډیموکراتیکې دورې تر ټولو مهم سیاسي خوځښت ویښ زلمیان و. دا خوځښت په 1940 کال کې رامنځته شو. د دې خوځښت ډیری مهم غړي د هیواد له سترو ادبي او فکري بنسټونو څخه راجذب شوي وو. ویښ زلمیانو پراخ سیاسي هدفونه لرل، خو ټول یې د یو لیبرال فکر پر محور راټول شوي وو. داسې فکر چې غوښتل یې سیاسي او ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي. په 1949 کال کې حکومت اعلان وکړ چې پارلماني ټاکنې به ترسره کیږي. نوي پارلماني غړي د دې امکان له امله ډیر هیجاني وو چې کولی شي په عملي ډول د هیواد د چارو پر مدیریت اغیز وکړي، خو لکه څنګه چې ډیر ځله په هغه هیوادونو کې پیښیږي چې له مطلقه واکمنۍ څخه استازولیز نظام ته انتقال کوي، دا بدلون په ښه ډول مدیریت نشو. د پارلمان غړو له خپل نوي ترلاسه شوي واک څخه په استفادې هڅه وکړه چې ګڼ شمېر بدلونونه راولي، خو هغه سیاسي نظام چې کلونه یې واک درلود د دې چټکو بدلونونو منلو ته تیار نه و. په 1951 کال کې په پارلمان کې لیبرال غړو داسې قانون تصویب کړ چې د مطبوعاتو ازادي یې تضمینوله. د دې قانون له مخې خبریالانو ته نږدې بشپړه ازادي ورکړل شوه چې د هیواد د چارو په اړه خپل نظرونه ولیکي. طبیعي خبره وه چې دې ازادۍ ډېرې حساسې او ناراحتونکې خبرې هم راوسپړلې.
تر 1953 کال پورې حکومت د پایلې ته ورسېد چې نور دا حالت نشي زغملی او پارلمان یې پای ته ورساوه. وروستی دلیل هغه وخت رامنځته شو چې د پارلمان غړو خپله د شاهي کورنۍ پر نیوکو پیل وکړ. د دې لپاره چې شاهي کورنۍ خپل سیاسي حضور بیرته پیاوړی کړي او د هیواد سیاسي وضعیت ثابت کړي، په 1953 کال کې د پاچا مستبد تره زوی سردار محمد داود خان د صدراعظمۍ مقام ته ورساوه. د ویک زلمیانو یادونه د افغانستان په معاصر تاریخ کې یوه مهمه او جنجالي موضوع راولاړوي. هغه موضوع چې د پښتون قوم په ګټه د ظاهرا تبعیضي سیاستونو بحث دی. په ډیر لنډ وخت کې ویک زلمیان په بیلابیلو ډلو ویشل شول. د دې ویش یو مهم لامل د پښتونستان له موضوع څخه د دې خوځښت رسمي ملاتړ و. پښتونستان هغه وخت هغې غوښتنې ته ویل کېدل چې د یو نوي جوړ شوي پاکستان په هغو سیمو کې د یو خپلواک دولت د جوړېدو لپاره مطرح کېده چې پښتانه پکې اکثریت و او دغه سیمې د 1893 کال د ډیورنډ فرضي کرښې له لارې له افغانستان څخه جلا شوې وې. د همدې امله ویک زلمیان د خپلو ځینو غیر پښتون غړو لخوا په دې تور هم ونیول شول چې قومي ملتپال رنګ لري. همدا نیوکه د افغانستان پر شاهي کورنۍ هم شوې وه، ځکه شاهي کورنۍ خپله پښتنه وه او د پښتونستان له نظریې ملاتړ کاوه او وده یې ورکوله. د 20مې پیړۍ په منځنیو لسیزو کې پښتون ملتپالنه په افغانستان او د ډیورنډ فرضي کرښې هاخوا یو مهم فکري ځواک و. خو که څه هم د ویک زلمیانو او شاهي کورنۍ پر وړاندې د قومي ملتپالنې نیوکه په لومړي نظر پیاوړې ښکاري، خو د هغه وخت د پیښو په څېړلو سره کولی شو د دې لیدلوري تر شا یو ډیر پیچلی سیاسي حالت هم درک کړو. د ډیرو لیبرال افغان سیاستوالو او روڼاندو لپاره د پښتونستان موضوع د شاهي نظام د استبدادي واک پر وړاندې د فشار راوړلو لپاره یوه وسیله وه. په نوي جوړ شوي پاکستان کې د بشري حقونو پر موضوعاتو نیوکو په افغانستان کې هم د همدې موضوعاتو د بحث لپاره فکري فضا رامنځته کړه. په 1948 کال کې په کابل کې د پاکستان سفیر هڅه وکړه چې همدې موضوع ته د افغان شاهي کورنۍ پام واړوي. هغه دوی ته وویل چې د پاکستان د پښتنو د ځان ټاکنې له حق څخه رسمي ملاتړ به د افغانستان د خلکو ترمنځ دا پوښتنه هم راپورته کړي چې ولې دوی خپله د حکومت په چارو کې د سیاسي استازیتوب او ګډون حق نه لري، په ځانګړې توګه په داسې یوه پاچاهۍ کې چې خلکو ته یې په حکومت کې پراخ غږ نه و ورکړی. د مصاحبان کورنۍ لپاره د پښتونستان موضوع یوازې د بهرني سیاست مسئله نه وه، بلکې دا د عصري کولو د خپلې طرحې د عملي کولو لپاره هم یو وسیله وه. د شاهي نظام پر وړاندې تر ټولو لوی مخالفت تل د محافظه کارو ځواکونو لخوا و. هغه ځواکونه چې د قومونو او علماو په څیر دودیز بنسټونو استازیتوب یې کاوه. کله چې پښتانه قبایل د مرکزی حکومت د واک پر وړاندې یو پیاوړی ځواک ثابت شول، مصاحبان د پښتونستان له موضوع څخه د دې لپاره استفاده وکړه چې په هیواد کې د ځواکمنو پښتنو قبایلو ملاتړ ترلاسه کړي. په همدې وخت کې دې موضوع د ټولنې هماغه محافظه کار عناصر هم له هغه ټولنیزو او سیاسي عصري کولو اقداماتو څخه واړول چې حکومت غوښتل عملي یې کړي. له 1953 کال وروسته پیاوړي او سختدریځه صدراعظم سردار محمد داود خان د پښتونستان موضوع د یو ځواکمن پوځ د جوړولو لپاره وکاروله. د هغه هدف دا و چې د مرکزی حکومت واک پیاوړی کړي او داسې پوځ جوړ کړي چې د ګاونډي هیواد پر وړاندې د افغانستان د حاکمیت د ساتنې توان ولري. داود خان د مصاحبان کورنۍ د ځوان نسل له غړو څخه و. هغه د هیواد د ډیر پرمختګ غوښتونکو په څیر باور درلود چې افغانستان باید په چټکۍ سره عصري شي، خو هغه له پرمختګ غوښتونکو څخه په دې برخه کې توپیر درلود چې د واکمنۍ ځانګړی سبک یې درلود. داود خان د قوي او متمرکز حکومت پلوی و او ډیرو کسانو هغه د یو ځواکمن واکمن په توګه یاد کړی دی. په راتلونکو لسو کلونو کې چې د داود لسیزې په نوم هم یادېږي، د افغانستان اقتصاد د پام وړ وده وکړه. افغانستان له وړاندې په یو ښه اقتصادي موقعیت کې و، ځکه تر 1945 کال پورې د قرقل د سوداګرۍ له لارې شاوخوا 100 میلیون ډالر زیرمه کړي وو. همدا پیسې بیا د 1950 او 1960 کلونو د عصري کولو پروژو لپاره وکارول شوې. په همدې وخت کې افغانستان د سړې جګړې له امله د امریکا او شوروي اتحاد ترمنځ له سیالۍ څخه هم اقتصادي ګټه پورته کړه.
حتی له 1950 کلونو مخکې دغو دوو هیوادونو هڅه کوله چې د درېیمې نړۍ د بېطرفه هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. له همدې سیالۍ څخه د پرمختیا پالنې نظریه رامنځته شوه. هغه نظر چې باور درلود پرمختللي هیوادونه اخلاقي مسؤلیت لري چې له وروسته پاتې هیوادونو سره د پراختیایي مرستو له لارې مرسته وکړي. صدر اعظم داود خان د کمونیزم او پانګوالۍ ترمنځ ایډیالوژیکې سیالۍ ته چندان اهمیت نه ورکاوه. د هغه لپاره تر ټولو مهمه خبره دا و چې افغانستان چټک اقتصادي پرمختګ وکړي او خپلواکي خوندي پاتې شي. هغه د افغانستان د کلتور او تاریخ له مشهور امریکایي څېړونکي لویس دوپري سره په یوه مرکه کې د افغان عصري غوښتونکو د فکر لنډیز داسې بیان کړی دی: افغانستان یو وروسته پاتې هیواد دی. موږ باید د دې لپاره یو څه وکړو، کنه د یو ملت په توګه به له منځه ولاړ شو. همدا حالت و چې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د افغانستان اقتصاد په تدریجي ډول د بهرنیو مرستو پر بنسټ تنظیم شو. له 1950 څخه تر 1965 کال پورې افغانستان د امریکا د صادراتو او وارداتو بانک څخه له 80 میلیونه ډالرو څخه زیات پورونه ترلاسه کړل. په همدې دوره کې د هلمند ستر بند پروژه هم بشپړه شوه. هغه پروژه چې په پای کې تمه شوې پایلې ترلاسه نه کړې. په 1955 کال کې کله چې د شوروي صدر اعظم نیکیتا خروشچف خپل اقتصادي پراختیایي تګلاره اعلان کړه، افغانستان د شوروي اتحاد لخوا د 100 میلیون ډالرو څخه د زیاتو پورونو او مرستو ترلاسه کوونکی شو. د دغو مرستو له لارې شوروي انجینرانو د هوایي ډګرونو، بندونو، فابریکو او لوی لارو په جوړولو کې مرسته وکړه. له همدې امله د افغانستان واکمنان اړ وو چې د آسیا په څلور لارې کې د خپل هیواد له تاریخي موقعیت څخه ګټه واخلي او له دواړو زبرځواکونو څخه مرستې ترلاسه کړي، پرته له دې چې د یوه لوري بشپړ ملاتړ وکړي. د وخت په تیریدو سره دا تګلاره یوه خطرناکه لوبه ثابته شوه. هغه لوبه چې وروسته به د 1980 کلونو افغان شوروي جګړې له رامنځته کېدو سره تړاو پیدا کړي. د سیاسي ګډوډۍ حالت هغه وخت نور هم پیچلی شو چې مارکسیست لینینیستانو د شاهي نظام پر ضد خپل فعالیتونه زیات کړل. د دوی یوه خپرونه د پاچاهي ضد نظریاتو د خپرولو له امله وتړل شوه. له دې وروسته دوی د کابل پوهنتون د محصلینو ترمنځ د خپل ملاتړ له شبکې څخه استفاده وکړه او د حکومت پر وړاندې د فشار راوړلو لپاره د اعتراضونو، اعتصابونو او لاریونونو لړۍ پیل کړه. په څو کلونو کې له 2000 څخه زیات اعتصابونه، مظاهرې او اعتراضي غونډې ترسره شوې. د کمونیستي سیاسي فعالیتونو د زیاتېدو په مقابل کې علماو او محافظه‌کارو مذهبي جریانونو هم غبرګون وښود. د دیني عالمانو مخالفت ورو ورو د یو داسې فکري مبارزې بڼه غوره کړه چې څو کاله وروسته د 1980 کلونو د افغان جهاد پر مهال خپل اوج ته ورسېده. خو افغانستان ستونزې یوازې سیاسي نه وې. د 1960 لسیزې په وروستیو او د 1980 لسیزې په پیل کې هیواد له یو لړ طبیعي او اقتصادي ناورینونو سره مخ شو. سختې وچکالۍ، قحطۍ او د خوراکي توکو کمښت د خلکو ژوند اغېزمن کړ. په ګڼو سیمو کې کرنیز حاصلات کم شول او زرګونه کورنۍ له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ شوې. حکومت ونه توانید چې د دغو ستونزو اغیز په بریالیتوب سره کم کړي. همدې ناکامۍ د خلکو په منځ کې د حکومت باور نور هم کمزوری کړ. سیاسي بېثباتي، اقتصادي ستونزې او ټولنیزه نارضایتي ټول را یوځای شول او د هیواد وضعیت یې لا خراب کړ. تر 1981 کال پورې د افغانستان وضعیت دومره نازک شوی و چې د افغانستان د تاریخ او کلتور مشهور څېړونکي لویس دوپري پرې اټکل وکړ چې انقلاب ښایي له یوې لسیزې څخه ډیر لرې نه وي. هغه وړاندوینه وکړه چې ښایي په راتلونکو 5 کلونو کې د حکومت پر ضد لومړنۍ ناکامه کودتا رامنځته شي او ډیر احتمال شته چې دا حرکت به د چپ اړخو لخوا وي. په همدې وخت کې د امریکا سفیر رابرټ جي نیومن تر دې هم بدبین و. هغه په 1972 کال کې وویل چې د پاچا ظاهر شاه تر یو کال زیات دوام په یقیني ډول معلوم نه دی. د هغه وړاندوینه ډیره ژر رښتیا شوه. په 1973 کال کې کله چې پاچا محمد ظاهر شاه د درملنې لپاره ایټالیا ته تللی و، د هغه د تره زوی او پخواني صدر اعظم سردار محمد داود خان له دې فرصت څخه استفاده وکړه. داود خان د پوځ په مرسته پرته له پراخې وینې تویېدنې پر شاهي نظام کودتا وکړه.
د کودتا د افغانستان شاهي نظام پای ته ورساوه او پر ځای یې یو جمهوریت رامنځته شو چې مشري یې خپله داود خان کوله. افغان شاهي نظام شاوخوا 250 کاله واکمني کړې وه. هغه تاریخي لړۍ چې پیل یې د 18مې پیړۍ له ستر افغان واکمن احمد شاه دراني څخه شوی و، د افغانستان د وروستي پاچا محمد ظاهر شاه په لرې کېدو سره پای ته ورسېده. افغانستان د پاچاهۍ له دورې څخه د جمهوریت نوې مرحلې ته داخل شو. خو هیچا هغه وخت د اټکل نه کوو چې دا سیاسي بدلون به د افغانستان لپاره د څو لسیزو جګړو، انقلابونو او بهرنیو لاسوهنو د پیل لومړنی ګام وي. هره دوره یو پیل لري او هر سقوط خپل پټ لاملونه. دا و د افغانستان د معاصر تاریخ یوه برخه. د نورو ژورو تاریخي کیسو لپاره اترنګ تعقیب کړئ، دا ویډیو لایک کړئ او که زموږ یوټیوب چینل ته نوي یاست نو اترنګ یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ تر څو دا ډول ویډیوګانې تر نورو ژر تاسو ته در ورسیږي.